ډیرو قدرمنو کتونکو ستړي مشه. زه سلیمان کامل ستاسو په خدمت کې د تاریخي لړۍ سره حاضر یم. منګه سلسله شروع کوو انګریز استعمار ګام په ګام، یعنی انګریز افغانستان ته کله راغی او د څومره پړاوونه تیر او را تیر شو. نو په دې سلسله کې په دې لړۍ کې نن منګه د هغه پس منظر بیانولو کوشش کوو چې د باچایۍ یعنې مضبوطې باچایۍ چې احمدشاه نیکه د هغې بنیاد ایښی و، د هغې نه څومره وروستو پیرنګۍ راغی. یعنې پیرنګۍ د شاه زمان بادشاه په وخت کې راغلی دی افغانستان ته. اوس د شاه زمان بادشاه نه وړاندې چې کوم ګراوند دی یا کوم منظر دی یا پس منظر دی، په هغې باندې به خبره وکړو. نو بیا به موږ ته اسانه شي خبره، په تاریخ به روان شو چې پیرنګۍ کله راغی او کله یې څه وکړو، کوم ځای پړاو وکړو، کوم ځای ماتې وکړو، کوم ځای ماتې ورکړه. نو نن د دغه سلسلې په لومبي پوړۍ کې ګورو چې څومره موده افغانانو په خپل منځ کې سرنښتې کړي دي. خو د هغې نه اګاهو موږ د میرویس نیکه په حواله باندې هم یو ویډیو خپره کړې وه. نو دا د هغې نه پس دویمه کړی هم کیدی شي یا تاسو یې ګڼلی شئ. یعنې د خپلواک او آزاد افغانستان د خوشبختۍ دوره د احمدشاه بابا سره پیل کېږي. د ده موده د 1940 نه تر 1983 میلادي کال پورې وه. د ده نه وروستو د ده زوی تیمور خان دراني د ملت بادشاه شو چې په تیمورشاه باندې یاد دی، او د ده تقریبا د حکومت دوره 20 کاله وه. دا وخت د پښتون افغان د سلطنت پولې د ستلج یعنې پنجاب، کشمیر او سند پورې غځېدلې وې، او د بلوچستان د خانق قلات سره یې اتحاد و. تیمورشاه په کال 1993 کې مړ شو. د مرګ نه پس یې زامن د اقتدار په حاصلولو کې یو بل ته مخې ته ودرېدل، یو بل سره مشت او ګریوان شو، لاندې وتل سره. خو بلې خوا په دغه موده کې په یورپي ملکونو کې د سرمایې د لا ډېرولو په غرض باندې د نوي ایجاداتو په قوت سرمایه‌دارو د ګټې نوې لارې لټول پیل کړل. په انګلستان کې د کرامویل په مشرۍ کې په 19مه پیړۍ کې سرمایه‌دارانه انقلاب وشو. د امریکې په کال 1983 کې د انګلستان د نوآبادۍ نه ځان خلاص کړ، د هغې د کالونۍ نه ځان آزاد کړ. د فرانس بورژوا انقلاب په کال 1998 کې راغی چې پیوډالي نظام یې له منځه یوړ. په دې وجه د نړۍ سرمایه‌کارانو غوښتل چې دغه بورژوا انقلاب نور مخکې لاړ نه شي. دوی خپل منځ کې سره کېناستل او ویې غوښتل چې د نړۍ په نوو علاقو کې ویش یقیني کړي، څه ته چې نیو ورلډ آرډر وایي، یعنې د دنیا خطې په نوو ملکونو کې تقسیم کړي، په کوم کې چې د عثماني سلطنت له منځه تللی دی. داسې نور ملکونه هم لکه هندوستان هم پکې مات شوی دی. نو دې سوچ د دنیا په اکثرو ملکونو کې سیاسي انتشار ته لاره هواره کړه. نوې وسلې جوړې شوې، هغه په هغې باندې هم سرمایه‌کاري وکړې شوه او سرمایه پرې وصول کړې شوه. او د دغه سیاسي انتشار په وجه باندې خلک د یو بل نه دومره ویرولی شو چې هر چا ډوډۍ نه اخیسته او وسله یې جمع کوله چې بل له پرې ګزار ورکړي یا پرې خپله دفاع وکړي. د دغه خلکو د یورپ ملکونه هم د جنګ تنور ته وغورځول، یعنې هغوی په خپله هم محفوظ نه شو. دا د دنیا منلی شوی قانون دی چې کوم سړی اور ته لمن وهي، دغه اور د ده لمنې ته خامخا رارسي. ایسټ انډیا کمپني په اول وار په کال 1612 کې جوړه شوه. د فرانس او انقلاب سرمایه‌دار طبقې خپل ملکونه د دنیا د نوو منډو د نیولو لپاره په جنګونو کې نښلولي.
په کال 1955 کې د پیرنګي جرنیل کلایو په جنوبي هند کې د فرانس جرنیل ډوپلې ته ماتې ورکړه. یعنې دا فوجونه د دې جرنیلانو په مشرۍ کې یو بل ته مخامخ وو، یو خوا د فرانس فوج او بل خوا د پیرنګیانو د انګلستان فوج. نو انګلستان فرانس ته ماتې ورکړه او په هندوستان کې خپلې خپې مضبوطې کړې، خپل ځان قوي او کلک کړ. د دې نه پسې بنګال ته مخه واړوله. یعنې دلته خو سرهند کې ولیده، هغه سر کې و د هندوستان. بیا غرض دا و چې چونکې بنګال د دې په لومړي پړاو کې راته، نو مخه یې هلته وکړه او د هغې چې د سرو سپینو کومه دنو هغې باندې نظر و داسې منصوبه یې جوړه کړه چې د دغه منصوبې سرته رسولو نه پس چې دغه یې لاس ته راوړه نو ډیلي ته یې مخ کړ. او مغول عالمگیر ثاني چې دا وخت باچا و، د هندوستان د جاگیردارو په مرسته پیرنګي هغه ته اړم شو او په لاره چې کوم ولسونه د پیرنګي په ضد به راپاڅېدل نو واړه واړه جنګونه یې وکړه. خو د دغه وړو جنګونو نه سیوا ډېر ونه کړی ده او په 1961 کې مغول باچا ووژه. پیرنګي په پټنه کې د بنګال دیوانی یو بل مغول ته ور حواله کړه چې عالم ثاني په نوم باندې د شاه عالم ثاني په نوم باندې یادو او د راستنېدو سره سم پیرنګي دغه کار لومبې وکړو. د پانیپت دویمه جګړه په 28 جنوري 1961 کې شوې وه او د افغان لښکرو د احمدشاه بابا په مشرۍ کې مرهټه مات کړل. یعنې 100,000 مرهټه 13,000 افغانانو په یوه ورځ باندې د تېغه تېر کړل. 3 کاله وروستو په کال 1964 کې انګریزانو په بکر کې شاه عالم ثاني ووژه او په 1983 کې په کلکته کې انګریز گورنر قران هټینګر او د اود نواب له رشوت ورکړ 50 لک روپۍ او ځان سره یې ملګری کړ. د روهیلکند د پښتنو حکومت چې بادشاه حافظ رحمت خان افغان دغه حکومت یې ونړاوه. په کال 1998 کې فرانس کې بورژوا انقلاب وشو، مارکسي انقلاب وشو. د نیپولین بوناپارټ او د یورپ نور سرمایه‌دار ملکونه چې انګریز یې په سر کې و سره په جنګ اخته شول. د سویلي هندوستان په میسور کې سلطان ټیپو فرانس ته د انګریز د وهلو دپاره خطونه لېږل او د جنګ تیاری یې کوو. خو بلې غاړې ته سیکانو هم د قدرت نیولو هلې ځلې شروع کړې وې. د وزیرآباد رنجیت سنګ، د ګجرات صاحب سنګ، د لاهور اولیهنا سنګ او د امرتسر ګلاب سنګ د اقتدار پلان برابر کړو. د دې ټولو واقعاتو په شا باندې مینوالو خپل داستانونه دي. دا داسې زر په منډه نه دي شوي، خو چونکې موږ د تیمورشاه دور ته راځو چې هغې له پس منظر جوړو چې د هغې په تناظر کې یا د هغې په پیش منظر کې بیا د انګریز پیشقدمي بیان کړو. نو په دې وجه باندې موږ په دغه واقعاتو باندې یو سرسري نظر اچوو. شاه زمان په آزاد افغانستان کې د قدرت واګې په لاس کې په 1993 کې ونیولې چې تر 1801 پورې دوام ولرل. په هندوستان کې سلطان ټیپو، مرهټه، روهیله دی ټول د یو بل په ضد باندې اړم. خو بیا په تیره د پیرنګي د راپرځولو دپاره او د هغه د مخنیوي دپاره دې ټولو شاه زمان ته د هندوستان د تګ بلنه ورکړه. یعنې چې دې راشي خپل لښکر یې راوړي، ځان سره راولي او د پیرنګي مخ ونیسي، ځکه چې تر دغه وخته پورې پیرنګي یو خپل روب جوړ کړی و او د هغه پالیسي دا وه. د هغه مخکې د تلو پالیسي دا وه چې هغه به اول مقامي خلک په رشوت واغستل، بډې به یې ورکړې او منصبونه به یې ورکړه، نوخې نوکرۍ به یې ورکړې، هغې به یې ځان سره ملګري کړه او د هغې په لاس به یې د هغې په ذریعه به یې دغه مقامي خلک
چې د پیرنګي په ضد به راولاړېدل، د هغې کمزورۍ به هم معلومې کړې او هغې به یې ووهل. نو د هندوستان کې بیا پیرنګي په دغسې طریقه باندې مخکې تللی دی. بل خوا شاه زمان هم د پیرنګي تر افغانستانه د راتګ په ارادو پوه. یعنې شاه زمان ته هم دا معلومه وه چې پیرنګي هندوستان ونیسي نو بیا خو د ده خوله سره ده، دی به مخکې راځي. نو چې مخکې راځي نو ما به نیسي، افغانستان به نیسي. نو بیا ده هم غوښتل چې د هغه نه زه مخکې شم، یعنې هغه چې په ما راځي پکار ده چې زه پرې مخکې شم. نو په دې ترڅ کې شاه زمان هم د پیرنګي تر افغانستان د راتګ په ارادو پوه، ځکه یې غوښتل چې اول ګزار پې دی. دلته په وطن کې د شاه زمان او د ورونو ترمنځ هم جګړه روانه وه. د شاه زمان یو ورور یو محمود نه و، ګڼ شمېر وروڼه وو چې هغه ټولو د اقتدار د نیولو خواهش ظاهره و. خو بیرته هم اقتدار چونکې ده نیولی و، امیران ده سره و، دربار د ده په ولکه کې و، نو دی باچا و. اوس د شاه زمان په هندوستان لومبی برید هم د هغه بلنې په رڼا کې موږ سنجو، یعنې بلنه ده ته ورکړې شوې وه، دی روان شو. یعنې دغسې احمدشاه نیکه ته هم د هندوستان مسلمانانو بلنه ورکړې وه چې د مرهټو د ظلم زور زیاتي نه تنګ یو ته راشه. نو هغه په هندوستان وروخت، مرهټه یې وویل، خو دا هم د هغه یوه حمله نه وه، د هغې بیا خپل ځان له یو تاریخ دی. خو موږ چونکې شاه زمان دورې ته رارسو، نو د شاه زمان په هندوستان لومبی برید په جنورۍ کال 1990 کې وشو. لومبی برید یې لومبنۍ حمله یې په کال 1990 کې وکړه. بیا دغه وخت دی لاهور ته ورسېد، یعنې د خپلې حملې په لومبي پړاو کې دی په جنورۍ 1990 کې لاهور ته ورسېد. پیرنګي هم د مخکې نه د منصوبې نه خبر و، د خپلو جاسوسانو په لاس باندې هغه پته کړې وه، او یو کال مخکې په 1996 کې په انوپ ښار کې پوجي چوڼۍ جوړه کړې وه چې بنګال رجمنټ به یې ورته وې. انګریزان سربراهان او هغه ځای کې سیکان، هندوان او د بنګال ځینې مسلمانان یې پکې بندي کړي وو. دغه رجمټه د بنګال رجمنټ په نوم باندې یاد ده په انوپ ښار کې په 1996 کې دا چوڼۍ جوړه شوې وه. شاه زمان چې لا په لاهور کې و، د وړاندې تګ منصوبه بندي یې کوله چې د وطن نه ورته خبر راورسېده چې محمود پاڅون کړی دی، ستا خلاف بغاوت کړی دی، او د دغه بغاوت یا پاڅون په سلسله کې یې مخکې تګ ته پوځونه خپل لښکر یې برابر کړي دي. نو شاه زمان چې خبر شو چې ورور مې پاڅون کړی دی او اقتدار ترلاسه کوي، نو د لاهور نه واپس راغی، خپله منصوبه یې نیمګړې پرېښوده، او دا کار یې ومونه که چې هلته کې څه د پوځ یې څه پرېښې وې او مضبوط جرنیل یې پرېښې وې او ورته ویلي وي چې یاره که مخکې نه دی خو دلته یو په پیرنګي باندې یو دبه وساته. نو هغسې ومونه شوه او دی واپس راغی. په دغه کال باندې د ایران باچا آغا محمد قاجار د وجلو او د هغه د زوی فتح محمد د باچایۍ نه هم خبر شو. یعنې دا د یو انډیوالو یو سیاسي تړون یې ورسره آغا محمد قاجار سره لره. نو چونکې موږ اوس د شاه زمان دورې ته راورسېدو، نو په راروان ویډیو کې به موږ بیا د شاه زمان په هندوستان باندې بله حمله باندې باز کوو، او بیا د هغې نه پس چې پیرنګي بیا څنګه افغانستان ته د رانوتو هڅه و هانده کړې ده، نو هغه به بیا زمونږ برابر سلسله یې. نو د دغه سلسلې دپاره مونږ نوم یې ایښی دی پیرنګي استعمار ګام په ګام. ډېره مهرباني، خوشحاله اوسئ.